عربستان سږکال د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو ونډه کمه کړې. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د افغان حاجیانو د ونډې یا سهمیې د کمیدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وايي سعودي عربستان سږکال د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو ونډه کمه کړې ده. د دغه وزارت وایان فضل محمد حسیني د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږکال به له افغانستان او سعودي عربستان ته 14582 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي. هغه وایي سږکال چې څومره حاجیان سعودي ته ځي شمیر یې 14582 تنه دی. هغه هم د دې لپاره چې لا هم د کرونا وایرس ګواښ شته. د ټولو هیوادونو سهمیه کمه شوې. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه، خو سږکال سعودي عربستان دا شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایان د ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا وایرس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. دا یادونې ده چې د کرونا وایرس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل او د یو حاجي د حج لګښت له 2.5 امریکایي ډالرو زیات و. سعودي عربستان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره وتلونکو کسانو ته دا شرط هم ایښی چې د حج کوونکو عمر باید له 65 کلونو کم وي. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت که څه هم وایي همدوی ته د سعودي عربستان له لوري د افغان حاجیانو تاییدي ناوخته رسېدلې، خو په خبره یې دوی په افغانستان دننه او سعودي عربستان کې د حاجیانو د اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې د دوی د حکومت د پاسپورت ریاست او حج او اوقاف وزارت ترمنځ یوه هوکړه شوې چې له مخې یې حج ته د تلونکو کسانو د پاسپورت پروسه چټکه کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.